کابل ښار د معمول په څېر نن یو ځل بیا د 2 چاودنو شاهد و او 6 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. لومړی چاودنه د 2مې حوزې اړوند جویشیر سیمه کې شوې چې 2 تنه یې ټپیان کړل. دویمه چاودنه بیا د جمعیت اصلاح د مرکزي شورا په مشر دکتور محمد خان عاطف شوې چې د په ګډون 2 تنه یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د جمعیت اصلاح په مرکزي شورا مشر برید غندلی، خو کورنیو چارو وزارت بیا په ورته بریدونو کې طالبان او یو شمېر نورې وسلهوالې ډلې دخیلې ګڼي. کسایی هستند که عضویت حقانی القاعده، طالب، داعش و یک تعداد مشترکاً عضویت گروه طالبان و داعش را دارند. این نشان دهنده همکاری طالبان و سایر گروه های تروریستی است و ما اقدامات خود علیه گروه ها در سرکوب دستگیریشان شدت بخشیدیم. په کابل کې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې نږدې هره ورځ بریدونه کیږي، خو مسؤلیت یې څوک پر غاړه نه اخلي. د ښار روان بد امني وضعیت خلک اندېښمن کړي او ګڼ ځوانان جلا وطنۍ ته اړ شوي. باج اخیستونکو چې باید حکومت کې باج واخلي، قدرت کې باید صحیح موسي، د شخصي منافع او ګروهي منافع دپاره هڅې دا باعث د دې شوي دي چې خلکو وژنه، انتحار وکړه، انفجار وکړه، خلک تعدید کړه تر څو چې دوی باج واخلي. د صلح مذاکرات کې هم باید دوی باج واخلي. افغان حکومت د وروستیو بریدونو د مسؤلیت یوه ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي، خو دغه ډله پکې خپل لاس لرل ردوي او ځینې پیښې غندي. د بریدونو موخه که مبهمه ده، خو څېړونکي له روان حالت د وتلو لار د سولې خبرې بولي. هر څه په دې پورې اړه لري چې په قطر کې څنګه دا پروسه ژر یو خپل مثبت روان ته لویږي تر څو چې د جګړې پر شدت باندې هم تاثیر ولري او موږ د یو مثبت جوړجاړي لوري ته ولاړ سو. کابل ښار کې اوس د سهار له مخې چاودنې معمول ګرځېدلي، خو مسؤلیت یې څوک نه اخلي. د نن ورځې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی.